د حضرت حسن بصری یو مرید و مریده زوی لوپر مور به نصیحت کو ای بچے توبه وباسه ای بچے منس کوا په زوی اثر نه کو د مور نه کم دی زوی یریږي حسن بصری لبه بوت دا به برقه کې وا وردن به کو استاجی زما دې زوی ته نصیحت وکړه هغه به ورته نصیحت وکړه اس اثر نه کله به ډوډۍ وکړه حسن بصری رحمت الله علیه به راغوښته حضرت زما دې زوی ته نصیحت وکړه هغه به ورته نصیحت وکړه زوی به سر ښکته کړی ایس اثر به پې نه کو اوس هم ډېر خلک دا بچي د عالمانو له بوځي ډوډۍ وکړي او د عالم راولي کور له زما دې بچو ته نصیحت وکړه په ډېرو اثر وشي په ډېرو نه شي ایس اثر په زوی نه کې د اخره کې زوی ناجوړه شو چې بیمار شو دوړېده پیسې پې لګي او څه پیسې خو یې په چنګ ربا په لزولې وې طبیبانو ورته وې با ستا مرض لا علاج دی کټ کې پرېوت مور ورته کېناسته بچې ما درته نه وې چې سم شه ګورې خدای به دې راونیسي لمونځ دې نه کو که نه روجې به دې نه نیوې که نه لوپرانو سره به ټولو ګرځېدې که نه مدرسې ته خو ته نه تلې ما خو حسن بصري له شل دله بوتلې ډوډۍ مې وکړه دلته مې دله شل دله راوست نصیحتونه یې درته وکړل درته مې وجړل ومې جړل اوښ کې مې راته وبهیولې بچې نو هېڅ ته نه جوړه نه شوه اوس به څه کوې راوینې وې که نه واقعي الله انسان له مهلت ورکړي خو چې سم نه شي بیا پې عیش راولي چې پرېږده چې په دې عیش کې ښه مبتلا شي نو ناګهانه یې راونیسي او چې یې راونیسي نو بیا ته څوک خلاصولی نه شي مونږ ته چې کله مال دولت زیات شي او خوشحالي زیاته شي مونږ وایو ګنې دا خدای په ما مهربانه دی نه ګورې یاد ساته یریږه د خدای نه دوه قسمه نوړی ده یو هغه چې ته بچي له ورکې دا په خوشحالۍ ورکې یو هغه نوړی ده چې مږې چې په پنجره کې کېږي مږې ته چې خلک پنجره کې ډوډۍ ږدي نو څنګه یې ورته خشته کړي غوښه وې ترسئ او پې اوږم واچئ او مسالې هم پې واچئ ښې خوشبویه کړي چې دا مږې د سوړو نه ورپسې راوځي او پنجره کې کېږي مګر څونه خوشحاله اوهو نعمت دی په منډه په پنجره ورننوځي او دا مږه دا غوښه خوري نعمت دی او بار ماشوم سره ډنډئ او یې خوره لږه وخوره اوس به را سره پوه شم ګورم به در سره نو مږې ته خو هغه ډوډۍ نعمت ښکاري خو په منځ کې هغه ډوډۍ د هغه د نیوکې د مږې د ګرفتارۍ ذریعه دقه رنګې د فاسق او فاجر ډوډۍ دا د مږې د پنجرې نوړی ده ګورې فرشتو ورته کوته کې نیولي چې خوره لږې مزې وکړه اوس به مرې بیا به دا کوته کې درته نیسو او د نیکانو خلکو ډوډۍ داسې وي لکه چې ته بچي له خپله ډوډۍ په خوشحالۍ ورکې دقه رنګې دي له خدای دا ډوډۍ په خوشحالۍ ورکې نو په رزق مه تېرې وځه چې ګنې ما له خدای ډېر مال راکړه زه د خدای خوښ یم که نیکي کې بېشکه خوښ یې او که ګناه کې نو د مږې د پنجرې نوړی ده ګورې توبه وباسه نو عبدالله نو هغه سړی ملک ناجوړه شو مور ورته وی چې بچې نو ما خوړه د سره ستړې کړه اوس خدای راونیولې اوس به څه کوې ای بچې ځکه نه زوی مې اوس توبه وباسه مورې اوس به زما توبه قبوله شي او الله رحیم دی اوس یې هم دله قبلوي اوس توبه وباسه مورې ما خو مونځ هم نه دی کړی ژوند کې ما خو روجو سره هم ټوکې کړې دي ما ټوله ګناهونه کړي دي لوپري مې کړې ده اوس چې مرم الله به وایي ښه چې دار څه نه ووتې نو توبې وباسئ ای بچې اوس وباسه ما د حسن بصري نه اورېدلي دي اوس توبه وباسه یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الله ګناه بخي اوس توبه وباس وی خدای مور یو چلو کا حسن بصري راوله چې هغه راته توبه وخیږي دی ویم لا مور خوشاله شوه چې دا بس بچې مې خو طبیبان مایوس کړی دی هغې خدا را شړلی دی چې دی خو نه جوړېږي ځکه اخره ښه شوم ښه برقه په سر منډې برقه پسې را کاږي حسن بصري له لاړه برقه کې استاد یې هغه زما بچې مري طبیبانو لا علاج ګرځولی دی ما ورته وجړل منت مې وکړه وایي سوی توبه وباسم لږ مهرباني وکړه راشه خو دا شرط یې لګولی چې ته راشي نو لږ مهرباني وکړه وزده که ګنټه د مري ته ورته لږه توبه وښایه ما ډېر وجاړل او را مجبور مې کړ حسن بصري رحمت الله علیه غصه شو وی باس ستا بچي ما له ډېر وخت ضایع کړ ده ته ما ډېر نصیحتونه وکړل
دله کور ته د څو ځله لاړم اوس چې د بلادو بادو پرېوتو سره پسې راځې نظم رکوه ورکې که پرېږده دنیا تباه ده اوس به توبې وباسي لرې که روکې که او ګورې که مړم شو جنازه به م پرې نه کوم ما پسې به نه راځې مورې دقسې مایوسه رانه جړا په سر رانه بچی ته بچې ما درته نه وې چې سم شه زما استاد جي نه راځي او یې ما لې اړه ستړی کړی دی په نصیحتونو او زما استاد جي خو دا ووې چې که مړ شو جنازې له به ما نه غواړې ما درته نه وې چې سم شه نه سمې دی دی لږ خو یا جړل او یا اوښکې قلارې شوې مورې ښه یو کار به وکړي ډېر ښه کوي چې حسن بصري نه راځي زړه مې وله پوخ کړی ډېر ښه ده چې ما له رانغې زړه مې پوخ کړی دی وله مورې داسې به وکړي د ډېر ګناهګار او چې زه کله مړ شمه نو مهرباني به وکړې ما به خښی نه د ډېر ګناهګار ما ته حسن بصري علماو ډېر نصیحتونه کړي دي ما ته تخپو کې څادرې لوپټۍ اچولي دي خو ما ستا هم نه دي منلې ستا اړه مې هم دردولی دی ما الله هم خفه کړی دی ما د خدای د رسول احکامات هم نه دي منلې بس نو ما به مهرباني وکړې مقبره کې نه خښی ولې که دې خښ کړم فرشتې به ما وی دونه چغې به وام چې د مقبرې مړي به هم زما نه تنګ وي زما عذاب به راځي د مقبرې مړي باندې به هم هغه تکلیف تېرېږي مهرباني وکړه ما به نه خښی دې خپه کې به راله پړې واچې ډېر کمزور یم ته مې راښکې شي وجود مې ټپ شوی دی او دا لوپټه به خپه کې واچې او را به مې کاږي او یو چغه به ورته وي چې څوک د خدای نافرماني دا به یې سزئ جنازه م را باندې مه کوه لمباوه مې مکفره مه راکوه او یو کندې ته مې غورځوه دا الفاظ یې ووایي مور ورته جړل او دې کې مړ شو څه یې ووایي یا خدای او دې بچی سره څوک مور خو موري کنه د مور چاته په دې پیرزو کېږي خدای دې بچی سره څوک د بچی وصیت خو نشم منلی دی خو چې هر څه وایي دې څنګه وغورځوم سپي به یې خوري خلک به څه وایي په دې سوچ کې مور ده او جاړې ورته ناسته ده بچی مړ شو چې دروازه وډبېدله مور آواز ورکړه چې څوک دي چې اوس ما سره د قبر دفن امداد وکړي څوک یې وی حسن بصري ما اوس رالی استاد جی په ژړا شو ورته چې زما مور ستا په ارمان لاړ زما بچی ستا په ارمان لاړ اوس رالی ستا د توبې په ارمان زما زوی لاړ ولې وختي نه راتلی چې اوس رالی زما بچی څونه د خدای نه یره وکړله او ما وی ته به ورته توبه وښې نو تا به د توبه مو نه ښوله بچی مې لاړ ده استاد جي اوس سله راتلی وی ور لرې که ور لرې ته چې رالې ما ته راوشړلې نو زه وده شم رب العالمین مې خوب کې ولیده په خوب کې الله خلک ویني ښه خوب کې لیدل کېږي رب العالمین مې په خوب کې ولید وی ما ته وی حسن بصري ته څنګه زما دوست دی چې زما د دوستانو د جنازې نه انکار کوې زما د دوست د جنازې نه انکار کوې څنګه زما دوست دی لاړ شه غسل هم په خپل لاس ورکه کفنم ولا په خپل لاس ورکا خخیم کا او جنازم پیو کا او زما دوست دی الله دون رحیم ذات الندم توبتون سړی چې ستومانه شي په ګناه د دې نه غټه توبه بله نشته مونږ په ګناه ستومانه کېږو نه زما وروڼو مه خفه کېږي